د جمعې په ورځ د ایران د کش ایرلاین په نوم مسافروړونکي هوایي شرکت دکندهار د احمدشاه بابا د نړیوال هوایي ډګر او مشهد ترمنځ په رسمي توګه الوتنې پیل کړې. د هیواد د ترانسپورت او هوایي چلند چارواکي وایي د کش ایرلاین د الوتنو فعالیت به هیوادوالو ته ایران ته د سفر په برخه کې اسانتیاوي زیاتې کړي. پرواز چې تاسو ګورئ دا د ایران د ملک د کش په نامه یو هوایي لیکه ده چې دا یې لومړنی پرواز دی چې د کندهار بین المللي هوایي ډګر ته کړی د خیر سره، او دا به د کندهار د خلکو او د ایران د خلکو تر مابین سیاسي، اجتماعي، ډیپلوماټیک او اقتصادي اړیکې نور هم ټینګې کړي. د مشهد کندهار ترمنځ د الوتنو د پیل پر مهال کندهار کې د ایران قونسل علیرضا اجزاده وویل چې کش ایرلاین به په اونۍ کې کندهار او کابل ته له مشهد څخه 2 الوتنې ولري او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو مثبت اغیز وکړي. اجزاده ویل له یو کال راهیسې 200,000 افغانانو ته د ایران ویزې ورکړي او لا هم ګڼ کسان د ورزیدوی ته د ویزو اخیستلو لپاره مراجعه کوي. از سال گذشته که شرایط در اینجا فراهم شده که دوباره ما اینجا حضور پیدا کنیم، در طول مدت نزدیک به 1 سالی که اینجا ما حضور داشتیم نزدیک به 100,000 ویزا صادر کردیم. هیوادوال بیا دغه الوتنې ګټورې بولي، خو د ټیکټونو د بیو د ټیټوالي غوښتنه لري. دغه اوله پرواز د کشیر دی چې د کندهار څخه او مشهد ته انشاءالله د ټولو مسافرین ته ډیره اسانتیا او ډیره وسایي برابر سي انشاءالله. تمام غوښتنه دا ده چې پر څو پر دې باندې فشار راوړي د ټیکټو د ارزانه کېدو په خاطر، ځکه افغانان ځورېدلي دي. دولت سمون توقع دا ده چې پر دې باندې فشار راوړي. دا مال 2 ایراني شرکتونه د افغانستان او ایران ترمنځ الوتنې کوي. چارواکي وایي د نوو هوایي شرکتونو فعالیت د دوی د عوایدو له لوړوالي سره مرسته کولی سي.